ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. څوک چې له الله سره شریک ونیسي فقط په تحقیق سره ضل دا بېلارې سی ضلالا په داسې بېلارې و ګمراهي بعیدا چې دا ډېره لرې له حقه ولاړ. ولې چې سړی له الله سره شریک ونیسي دا ګمراهي ده. ولې ګمراهي ده؟ ان يدعون من دونه الا اناسا. ان يدعون دی عبادت نه کوي دا مشرکین من دونه بیل الله چې د بل چا عبادت کوي الا اناسا مگر د بوتانو عبادت کوي. اناسا خو اصلي لغوي معنا دا ده چې د ښځو عبادت کوي. چونکې دا بوتان چې وو د دې نومان هم داسې وو د ښځو نومان یې ولات و منات و عزا دا د ښځو نومان دي. نو له دې وجې ښځې ورته او د دې عقیده هم دا وسیله هره بوته سره یو څوک ستا جني یو څوک چې هغه پیرۍ د ښځه ده د دې بوت خدمت کوي له دې وجې هم ښځې ورته وایي. خو دا په حقیقت کې د بت عبادت چې دا په حقیقت کې د شیطان تابعداري ده د شیطان عبادت. و ان یدعون دی عبادت نه کوي دا بت پرستان الا شیطانا مگر دا د شیطان عبادت کوي. داسې شیطان مریدان چې سرکش د شیطان لعن ملعون ګرځولی د هو دا شیطان الله علی لعنت پر ویل د شیطان. کله چې الله جل جلاله شیطان ملعون وګرځاوه شیطان د لعنت په دایره کې راوستی نو بیا شیطان دلته یو څو خبرې وکړې. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شیطان وویل چې لأتخذن خامخا به زه ونیسم من عبادك ستا له بندګانو علاتې ویل نصیبا یو برخه مفروضا معلومه سوې. زما به معلومه برخه یې زما به ډله بیا هر څونه سوي. د دې ډلې دپاره به څه کار کوم زه په کومو لارو بې غلطوم. ولأغدلن خامخا به زه بې لارې کم هم دی په دلالت کې به واچوم دی په بې لارې کې به واچوم. د خالق په رابطه به مخلوق په سترګو کې لوی ورته ښکاره کم شرک به ځینې جوړ سي. او دویم ولأمنین زه به ارزوګانې پیدا کم هم دی لره. د دوی سره به یو داسې ارزوګانې و خواهشات پیدا کیږي چې د هغه په وجه به دوی ته ځان کامیابه معلومیږي. وروسته بیا دا خبره راځي الله پاک وایي لیس بامانیکم ولا امانی علی الکتاب. نه ستاسې ارزوګانې صحیح دي نه د اهل کتابو ارزوګان. ارزوګانې خواهشات دا د شیطان درس. شیطان وویل ولأمنین زه به ارزوګانې پیدا کم هم دی لره. دوی به پر هغه باندې اعتماد وکړي